د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته د عمومي سړکونو، لویو کانالونو، پارکونو، زرغونو سیمو او سوداګریزو مرکزونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د رغونې چارې پیل شوې دي. اسلامي امارت واک ته له رسېدو څه کم 4 کاله تیریږي. په دې موده کې د کابل ښاروالۍ د آبادۍ، ښېرازۍ او په ښار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره یو لړ پراختیایي پروژې پلي کړي دي. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په تیر 1403 لمریز کال کې 160 بیلابیلې وړې او غټې پروژې پلي کړي دي چې یو شمېر یې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او د پاتې پروژو کارونه لا سږ کال هم دوام لري. وطن بل پد کړو غرونه مونږ افغانان یو له چا څخه کمزوري یو نه له چا کم نه یو وطن بل پد کړو غرونه